شیخپورو کې یو قاری د 7 کالو ماشومی سره بدکاری کړې ده. قاری پولیسو نیولې دی او ټول حقیقت یې په ډاګه کړی دی. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، په شیخپورو کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې یو قاری د خپلې ماشومی شاګردی سره زنا کړې ده او قاری پولیسو گرفتاره کړی دی او قاری خپل جرم قبول کړی دی او پولیسو ته یې په خپل بیان کې ویلي دي چې ما سره په سبق کې 10 ماشومان دي چې دوی به ماته سبق اورولو چې پکې 8 هلکان او 2 جینکۍ دي چې عمر یې د 8 کلونو دی. مجرم په خپل بیان کې وایي چې ماشومان به ماته سبق اورولو نو په دغه ورځ زه ډېر ستړی نو یو ماشوم به مې کمرې ته راوستو او سبق به مې ترېنه اورولو. کله چې دغه ماشومه راغله نو زما په ذهن کې شیطانی وسوسې راغلي او بیا مې د دغه ماشومې سره دغه ناروا کار وکړو. مور یې په خپل بیان کې ویلي دي چې ماشومه کله کور ته راغله نو ټول حقیقت یې بیان کو چې ما سره قاری دغه غلط کار وکړو نو چې ما کله هر څه ولیدل نو په رښتیا دغه کار شوی و. نو کله چې مې خاوند کار نه راغلو نو ټول هر څه مې ورته وویل او بیا هم په تاڼه کې راپورټ درج کړو. د پولیسو د ښه کاروایي په وجه ملزم فوراً گرفتار کړی شو او خپل جرم یې قبول کړو. دوستانو، دا یوازینی واقعه نه ده بلکې داسې ډېرې واقعګانې دي چې په دې معاشره کې جنم اخلي. نو که یو کس هم سرعام پانسي کړی شي نو بل به د آینده دپاره داسې کار نه کوي او مور پلار یې هم د حکومت نه غوښتنه کوي چې د لارې سخت نه سخته سزا ورکړی شي. دوستانو، مور پلار لا پکار دي چې په خپلو بچو خاص نظر وساتي او له داسې کسانو د بدکارۍ نه په امان پاتې شي او له داسې ناسور مخنیوی وکړي شي. دوستانو، دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.